السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآني واقعات دا مباركة سلسلة روانه دا رب العالمين بتوفيق سنة او باغی کی منگ دا بعض پیغمبرانو واقعات ذکر کړی دي، او د پیغمبرانو علاوه کوم څه واقعا په قرآن کې راغلي دي هغه ذکر کړی دی او د هغې نه بیا فایده. نو قرآن داسې کتاب دی چې د حکمتونو د فایدو نه ډک دی. بیا چې پکې خاص کر د یو پیغمبر واقعا راشي نو فایده به راته میلاو شي، حکمتونه به ته میلاو شي، او د پیغمبر به وپېژنې چې دی چاته راغلی او قوم رد عمل سو. نن به انشاءالله د لوط علیه السلام په باره کې مختصر خبره کوو. د لوط علیه السلام تذکره په قرآن کریم کې. لوط علیه السلام دغه نوم دی لوط ابن هاران ابن آزر، او آزر چې د ابراهیم علیه السلام پلار دی. نو د دې پلار چې د لوط علیه السلام هاران د ابراهیم علیه السلام ورور دی. د ابراهیم علیه السلام څه شو؟ ورواره شو. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ورواره دی. نو څومره اوچت انسان ورواره دی؟ اترې چې د ابراهیم علیه السلام. بیا د تره زوی څوک دی؟ د تره زوی چې دی هغه اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. بیا د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام. بیا د یعقوب علیه السلام زامن ایکی یو یوسف علیه السلام. بیا داسې ځه د دومره مبارک انسان دی، د دې مبارکو خلکو سره د نسب دی، د رشته ده. لوط علیه السلام په ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړو او په دې سختو حالاتو کې دغه سره ملګری و او دغه سره هجرتونه هم کړي وو. کله چې د ابراهیم علیه السلام قوم هغه ته تکلیفونه ډېر ورکړو په بابل ښار کې یا بابل ښار کې، نو د هغه ځینې دوی هجرت وکړو، دواړو لاړو شام ته. او الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام واقعا په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې بیان کړي دي چې هغه به تاسو پته وي چې قرآن سړی راولي نو د لوط علیه السلام تذکره پکې راځي. او الله په قرآن کې وایي ولوطا آتیناه حکما وعلما. الله سبحانه وتعالی علم ورکړو، حکمت ورکړو، نبوت ورکړو. او بیا دغه آیتونو په اخر کې الله وی وادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. په نیکانو خلقو کې او صالحینو کې. نو الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام د واقعې بیان کې بیا وی فآمن له لوط. لوط علیه السلام دغه سره ایمان راوړو. وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. کله چې دوی د شام ځمکې ته لاړو، لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام، په هغه ځای کې بیا الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام یو علاقې ته ولېږو چې هغې ته صدوم وایي. صدوم او د هغې په خواوشا کې چې کوم علاقه وه، صدوم د علاقه یا د ښار یا د کلي دا نن سبا د اردن او د فلسطین په دې منځ کې دی. او اوس هم شتې خلک یې ځي ګوري، او هغه ځای شتي په کوم ځای باندې چې رب العالمین عذاب راوستی و. او هغه د قیامت پورې یو نښه ده، هلته چې کمې اوبه دي هغه اوبو نه څوک فایده نشي اخیستی، هغه مړې اوبه دي او ویلی کېږي ورته هم دغه نه د اوسه پورې هغه اوبه چې دغه شان دي او په دغه طرف باندې خلک تېرېږي راتېرېږي. او دا واقعه بني اسرائیلو ته، دا واقعه د نصاراو ته، دوی ته معلومه ده چې لوط علیه السلام په قوم باندې الله سبحانه وتعالی دې عذاب راوستی او هغه دغه صدوم علاقه ده.
سدوم علاقه ته لوط علیہ السلام لاړ او هغه ته دعوت شروع کو او اولنې دعوت ته پیغمبرانو دغه پټ سترګې چې څوک نه ته پوښتنه کوي چې پیغمبر چې علاقه ته لاړ پلانې پیغمبر ناول دعوت یې څور کړو توحید طرف ته چې یو الله بندگی کوي دا سره په عبادت کې څوک شریک نشتی د هر پیغمبر اولنې دعوت دی او دا به د هر مسلمان او د هر داعی او د هر علیم اولنې دعوت دی دعوت به د منځنه نه شروع کې دعوت به د جهاد نه شروع کې او دعوت به د زکات او د خو اخلاق نه شروع کې دعوت به د بنیاد نه شروع کې او توحید دی به دغه نه بعد به نور دین بیانې دا بس کسان دي چې کین سبا چې د بازو خلکو بس یو طرف رانیولې د دین دعوت مغیله ورکی او دغه ټول دین دی نو بس خلک وایي چې دین د دې صرف مونږ کوو بس نه چې تاسو کینی پاسې د منځ خبره وکي چې څوک د منځ دعوت ورکی دغه دعوت ډیر خوږ لګي بس کسان صرف ښه اخلاق یادي بس کسان صرف په جهاد پورې ختی چې کینی جهاد بس کې چې پاسې جهاد بس کې ټول دین په جهاد کې جهاد نشي دین نشتی منګ وینا شروع به د بنیاد نه کې بیانې وټول دین یا الذين امنوا دخلوا في السلم كافه دین به پوره بیانې دین یو طرف چې دی راونو به د عوامو دا مطلب شي د عوام خو نه پوي عوامو دا مطلب چې په دین کې غټ کار دغه دی بس نور څه نشته زموږ نور داخله خپکیږي چې کله موږ نی مسلې په دین کې بیانو نی مطلب دا چې د عوامو ته نیوي سره پاس ورله سوکاله مخکینی خبره هغه خو د عوامو ته خو نیوي کنه ولې ځکه چې دوی ته په دعوت کې په تبلیغ کې علماو ته دا خبر نه ده بیان کړي نه دا وسغه ته نیوي ښکاری نه به وروي دا نیوي خلک پیدا شي نیوي مسلې بیانې مسلې نیوي ندي پتا باندې نیوي نور دا مسله خو سره پاس ورله سوکاله مخکې بیان شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی د په وحی کې راغلی نه دا نقصان دی د داعی او کمی دی په یو عالم کې چې هغه په دعوت کې صرف یو طرف راټینګ کې نور ورسپري لوط علیہ السلام چې سدوم علاقه ته لاړ نه الته ولنې کاری دا شروع کو چې هغه ته د عبادت د توحید د دې دعوت ورکو امر بالمعروف والنهي عن المنکر د خکر امر او شروع کو د غلط کار نه منع کول د هر قسم فحاشین منع کول خاص کر د هغه فحاشین چې هغه دوی نه مخکې چا کړم نه الله سبحانه وتعالى لوط علیہ السلام دې قوم ته ولګو چې هغه د حد نه وړېدلو او الله غوته مسرفین ویلي دي ظالمین او ته ویلي چې دا دې قوم چې د حد نه وړېدلو دا دې قوم چې دوی په دې فواحش او په دې ګناونو کې ډوب شي او پای کې غرق شي او بالکل بګدن پراته دا غوي په مجلسونو کې به دا غلط کارونه فحاشي دا بخ کولاو کې دا بلکې غټ کار باغو کې داو چې سړی به د سړی نه شهوت پوره کوو او د دې کارو چې دوی نه مخ کې چا د نو کړي نو غټ فحاشي به کې داو چې سړی به د سړی نه شهوت پوره کوو سړی به په سړی باندې مینې دو او سړی به په ماشوم باندې مینې دو دغه سره محبت کوو بلکې بعض سیرتونو کې دي چې راځي چې به لارو کوسو کې به دوی لګي یو بل سره به دا کارونه کول او دریم کار به کې داو چې شو کې به کولې د خلکو نه مالونه وهل دریم کار به کې داو چې په مجلس کې به دي نه سپک مجلسونه به نه په مجلس کې به یو بل لاس ورلو یو بل وچتول لګول او د دین ګورې عبرت اخلي درس ته اخلي ور اسی نه بینو مزه لوط علیہ السلام د قوم تذکره ز کوم تاسو ته ولي کوم ها ولي کوم عبرت څه مطلب دی چې دوی کې چې کم بد کارونه چې د موږ د ځان نه لري ساتو تفصیل لازم په مجلسونو کې به یو بل لاسونه ورلو یو بل سره به دا هغه غب لګو چې هغه به یو نتیجه به دغه شهوت پوره کول دی یو بل نه دومره به حیا قوم چې په مجلس کې به دغه ناسو دا به نه کته چې ما سره پلانې आवाज به وستو یعنی چې سپک کارونه وغیرہ دوی په مجلسونو کې وو الله سبحانه وتعالى دې قوم ته پیغمبر ورو دام دې پیغمبر د پاره یو غټ کار دی دې قوم له دعوت ورکول چې هغه په لارو کوڅو کې لګي یا لکان دی یو بل سره چې فحاشي کوي دوی دې فحاشین راړول د غټ صبر غواړي د غټ ایمان غواړي ځکه الله دې پیغمبرانو د مقام د اوچت کړي به پیغمبرانو بشي الله سبحانه وتعالى د علماو مقام اوچت کړي ولې چې دین به باغ لار رواني په دې سخت حالاتو کې دوی لګي خلکو ته بیانونه کوي تقریرونه کوي الله سبحانه وتعالى وی لوط علیہ السلام خپل قوم ته دا خبر وکړه چې دعوت کوو ولوطا اذ قال لقومه
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تاسو دې چې ګناه کوئ چې تاسو نه مخکې چا سره کړی نه. ځکه بعض علما بعض سلف دا وی که الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره نه کړي نو زموږ دماغ دا سره منل نه چې الک د الک سره غلط کار کوي. دا موږ سره منل نه، خو چې الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره وکړه نو اوس موږ دا عمر چې الله تذکره کړي دا خوشي وي. الله دې رحم وکړي په دغه سلف باندې او په دغه مشرانو باندې. او که اوس وین بخپل سترګو به لیدلې، که اوس وې نو بخپل سترګو به لیدل، خو نیکان خلک او چت خلک نه غوي چې دا خبره زموږ دماغ ته نه پریږي. تاسو د منلو خبره چې الک به الک سره غلط کار کوي، جنې به د جنین شهوت پوره کوي، دا زموږ دماغ کې سره وي راځي نه. خو رب العالمین تذکره کړی د لوط علیه السلام قوم بدا چل کو به چلوي خو به شي وی دي کنه نو به ایمان دي. او که وس دی وي الله سبحانه وتعالی تذکرم کړی دا وشتیم په ډیرو معاشرو کې الله سبحانه وتعالی پونګ مې رحم وکړي. دا خبره وتم لوط علیه السلام وکړه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تسوید سړو سره چې شهوت پوره کوي لوط علیه السلام وته او هغه زنانه هغه خزي تاسو پرې دی چې کوم الله تاسو لپاره پیدا کړی دی لپاره دی چې سړی خپل شهوت پوره کړي. بل انتم قوم عادون، تاسو دې قوم جرحد نه وړېدلی. دا مرض چې دی سړی د سړی نه شهوت پوره کوي، جنې د جنې نه پوره کوي. دې ته یو اصطلاح ولکېږي هم جنس پرستی. هم جنس لکه سړی د سړی سره زنانه د زنانه سره والعیاذ بالله. زه د په الله باندې قسم خورم چې دا الفاظ ګوره زه په ډیر مشکل باندې د خپل خلین راوباسم چې یو سړی د زناورونه بدتر شي دا بل سي انسان یو دی بل ځنته څنګه مسلمان وي. جاحظ دا خبره ذکر کړې ده د زناورو مبارکې د سارو مبارکې وی زناورم دي نه کوي. زناورو کې نر د نر سره خپل شهوت چرته نه پوره کوي او نه پکې کوم چې ماده د مؤنث د مؤنث سره خپل شهوت د سره پوره کوي نه. زناور دا کډیر بد غني سوی د دوونه د خرونه او د خنزیرانو نه. خنزیر او خر دا په دې زناورو کې دغه دوی چې دوی کله نه کله ماده د مادینه او نر د نر نه خپل شهوت د پوره کوي. نو کم انسان چې ولیعذ بالله د صفت راشي نو دیم د دې دوه زناورو بشان دی کم خر خنزیر د نور نه کوي. نور په دې باندې ځان ډیر دغه غني فطرت ته فطرت الله دې پیدا کړی زمونږ د دې قوم د لوط علیه السلام د قوم چې دوی فطرت الټه شي. اوس ګوره الله سبحانه وتعالی د زنانه په یو خاص شکل کې پیدا کړی ده. ګیره نشتی په جسم یې وخت ډیر نه نرمه پیدا کړی ده، نازبی نه دې سړی وته زړه کې دې سړی دا په انسان کې د طبيعت الله دې اچولې ده. انده څه ګناه نه ده. هر سړی چې دی اگر رغبت دې زنانه طرف ته به زنانه دې سړی طرف ته رغبت لري ولي ځکه چې سړی الله دې پیدا کړی دی چې په مخ ګیره ده په نور جسم یې وختي سخوند کی مزاج نم د بدن نم د دې د لاسه د زنانه د دې سړی طرف ته مایل کیږي او سړی د زنانه طرف ته مایل کیږي. خو چې کله یو سړی چې دغه جسم په خپل دغه یی کوم جنگ بیان کو د خپل ځان په سړی ته مایل کیږي د فطرت نه الټه خبره نه بالکل چې فطرت الټه شي هغه نه دغه شی جوړ شي. او زه د بل معاشري خبره به نه کومه ځکه چې دې کوم بل چاته نیم لګیا زمونږ د پښتو په معاشره کې د مرز نن سبا ګوره خپ زور او شور سره روان دي. بس مشر سړی وي چې په کوم ځای کې الکان ویني هغه ته بتاویږي راتاوي بلکې دې پوری باز علاقې رسیدلې دي چې په هغه علاقو کې تر ځان سره خپل کشرور نشي ګرځولې. کال تر ځان سره ګرځونو خلک ډاری کوي دې ځان له سوګ راوسته
او باز عقیده سړي چې التبت د ماشوم دومره خیال کې د الک چې دومره به د جنې خیال نه کې. نن سبا ګور څوک به جنکو نه یری جنې کور کې ده کې کور کې ناشته ده پلار مور سره د مخامخ ته خو یریږي بچا باندې بالک باندې نه سبا یری. او دا خبرې به خو واضحه کوو هغه پوری مرز نشي ختمېدای چې سو پوری موږ خبر واضحه کړی نه اسی چې خبره د تاومره تاومه هغه څه مطلب شو دا مرشتي کې نشتی خام شوی دی والعیاذ بالله خام شوی چې تاسو په زی په زی داسې زناور ښکاری د ټکي ز په دې چې د صفت په بل چا کې نه د زناور به د زی په زی ښکاری چې هغه به دی الکانو ته او دوی ته بچی دی په انتظاری بلکې داسې مرز دی او داسې کسان پکشتي چې هغه داسې الکانو پسې ګرځي نو د الکانو ته وی اول ما سره بدکاریو کې به سره زو کما او بلکې داسې کسان پکشتي چې هغه داسې الکان ګوري د صد پاره زو سره بدکاریو کوم نه وای ما سره بدکاریو کې زبدل دومره پیسې درکما ولعیاذ بالله دا یو مرز دی دا یو ښه مرز دی یو داسې مرز دی چې الله سبحانه وتعالی دې د هر انسان حفاظت وکړي د فطرت بالکل تش د دې مبارکه د بعض معلومات درکما په ټول دنیا کې هم جنس پرست خلک چې جنې په جنې مینیږي الک په الک مینیږي اخیری چې کوم احصائیه ده او کوم شی ده په ټول دنیا کې هغه چې 600 ملیون خلک په دې مرز کې مبتلا دي 600 ملیون خلک د په دې مرز کې ابتلا دي چې سړی په سړی مینیږي او جنې په جنې مینیږي او دا کم مریضان چې د ایډز بیماران دي دا خطرناک بیماری ده په دې کې 46% په دې کې چې کوم مریضان دي هغه د دې د لسه مریضان دي چې الک د الک نه شهوت پوره کوي هغه د دې د لسه مریضان دي او درته مومه چې کم سړی الک د الک نه شهوت پوره کوي او دا مرض پکې د دوی عمرونه د دې ډاکټرانو د اصول مطابق او مشاهدم دي چې سړی وته وګوري دي چې د دوی عمرونه د نور خلکو نه 15 کاله کمی غالبا دوی چې مړکیږي به 35 کې او د 35 نه 40 په منځ کې د خبيث د ځمکې د مخ نه لري کی الحمدلله چې عمر کم دی دا عمر د سره چې کمیږي د دې خباثت له سره د مرز کمیږي دا مرزونه به کې نه ولېږي اخر کې بس خام مرزونه باندې مبتلا شي د سیم مرز چې ګورې چاته ویل هم نشي چې به ما دا مرز دی علاج به نشي کوله مشرانو ته نشي ویل کشرانو ته نشي ویل په دې مرز کې مبتلا شي بلکې زه په خپل یو کس دا واقعا د خصيقه کس موږ ته بیان کړی دا او کس د پیجنمو چې هغه په دې الکانو بشي ګرځي نو چې یو الک سره رابطه کړی و ناغالک انکار کړي چې نه نبی او د ویلي چې سید استا شرط نه غوتی چې شرط زما در چې زبستا د خیر سره زنا کوم نه غوتی سید نبی راوسته د خیر سره ول زنا کړي بیا د غسر زنا کړي دا خبرې ګوره سدي سي ناشنا نه لري کوم چې لګاول پیری مونږ ورو ها څول پر ورېدو ول نه دا د پښتو معاشره کې د مسلې خاص کر د ټي وي او انټرنیټ او د ډیش دا خصوصیات دي چې معاشري نه دي جوړي دا خلک وي دا انګريزانو د معاشره خله تعلیم ابتدي او زموږ د مسلمانانو په کوم ځای کې پاتې شو او مولوی سیب لګیر دغه زړې خبرې کوي او پلانې دي چې زه ته صرف د هر انګريز ملک خبره ته نه کومه د 600 ملیون خلک چې ما ذکر کړو دوی ګوره غالبا د کم زیری هغه د ملکونه صرف برته د یو ملک تذکرو کوم امریکا او په امریکا کې یو خار به ذکر کوم چې هغه ته وي کالیفورنیا کې چې کوم رسمي واده شوی د حکومت د طرف نه د سړی سره هغه 100,000 کسان دي په دې علاقه کې دنه او 3 ملیون د دې چې دغه واده نه شي خو یو بل سره ژوند تیری الک د الک سره او جنې د جنې سره او رسمي الته سرټیفیکیټ ملويږي واده کیږي باقاعده او هغه واده کې پروګرام کیږي او خلک کوم راځي چې چلره پلاني سره واده لري او مونږ چې کینو د بز بي دینه یو منی به دي سبه منی فطرت زناور په شان دی بدی کې منی
پدې کې منی چې الګ د الګ سره خپل شهوت پوره کوي جنې د جنې سره پوره کوي پدې کې منی شکر وباسي چې رب العالمین دل د پاک دین درکړي د سجدون خپل سر د سر او چتوي ما الله ته جاړي او شکرونه وباسي د رب العالمین بندگی دي چې وکړي چې به خوري کوي څومره خولي پاکه معاشره څومره خولي پاک دین صفا ستر دین بالکل صفا سره که شهوت پوره کول غواړي د خزینه دي پوره کی په خولي طریقه شری طریقه باندې سلور خزو سره پوره کولای شي سلور سره خزه شهوت پوره کول غواړي واده دي شي شهوت به پوره شي کنه بیا چې سره په لار رواني نظر بس ساتي کوز بساتي جنې چې بل راوي نظر به کوز ساتي بلکې شریعت دا وی چې دی ولک ګیرو برید نه راغلی دغه سره به یوازې نه کینی څومره کول دین دی څومره کول شریعت دی چې د فطرت هغه دین دی د فطرت هغه نو د لوط علی السلام په قوم کې د مرزونو هغه له دعوت ورکو چې ګور د زنانه شتي د دوی له شهوت پوره کوي کنه تاسو خو دې کار شروع کړی چې د یو قوم د سره کړی نه ګور دې چې کله د انسان د فطرت الټی شي کنه ندی بیا ساجيبه خبرې کوي اوس ګوره لوط علیه السلام دوی له څومره خپل دعوت ورکو چې د روح فطرت تر وړي د روح اخلاق تر وړي د الله سبحانه وتعالى بندگی تر وړي د دې خباثت نه او د دې فحاشین ځان لري ساتي دا غوي جواب سو الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي فما كان جواب قومه نو جواب دا غوي قوم مگر سو الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم دلوت لسنه وباسي کړي د دې علاقې نو وباسي د کوړمو وباسي دي زینه ولې وباسي هغه څه ګناه کړی ده او تاسو فطرت تر غواړي او تاسو رب العالمین بندګۍ تم غواړي د معاشره پاکول غواړي ولې تاسو وباسي ګناه څه ده ګناه ده انهم اناس يتطهرون وې د دې خلک د ځان پاک ساتي د دې ګناهونو نه غلط کارونه ځان پاک ساتي کنه ولر کو دا پاک خلک زموږ نه دي پکار منګ دماغ زموږ خراب کړو نن سبا چې چتریو علاقه کې دیندار سره وسیږي په ډیره کې دیندار سره وسیږي په کور کې دیندار کسي نه د باقی کور ولا د باقی ډیره ولا دي سي تنګي ډیره نو بسره کلري کې ختم کې شي چې لولي وي په مخ وي چې ټي وي مګوري ډیش مګوري انټرنیټ مګوري سندري ماوري تنکړي لري کې دي ځنه دې کله نه پلانې وباسي مړ شي چې لولي په مخ وي قران او حديث دي قران او حديث دي ولې موږ نه پويګو ولې موږ د پلان کې نه پويدو صرف دې پويګي په ټول دنیا کې لري کې وي بس دا د ګناي د حق برس انسان انهم اناس يتطهرون اسيوګره دغه انسانانو ته او د دوی د ډونوالي ته چې یو انساني سید لري ترړې دوی ته وي د ځان پاک ساتي د کلی نه وباسي او درته وایم د باطل پرستو قاعده او قانون او طریقه دا ولنه د قیامت پورې هغه دا چې کله وسره جواب نو د علاقینه وباسي چې کله وسره جواب نو حکومت تر د شکایت وکي کله چې وسره جواب نو مړی کوي کله چې وسره جواب نو ویروي کله چې وسره جواب نو سزاګانی ولا ورکي او پلان وسم دغه طریقه ده بالکل دغه طریقه ده چې څوک حق بیانې حکومت ته دی وخی څوک حق بیانې کله ودی وباسو څوک حق بیانې وبدي تنګي او کړي دي شي ډیر ناقه طریقه ده د دویم دغه طریقه وا لوط علیہ السلام ویرو بلکې صرف دا نه چې هغه یې ورکوله او دا دوی چې موږ ته کلی نه وباسو بلکې د دوی د کفر ته ګوره او دوی چې په دې گمراهۍ کې څنګه دنه ورغلیو دوی هغه ته دوی وی د الله عذاب راول کنه ان كنت من الصادقين کترشتینه د دلیل په دې باندې چې دوی به د کفر کډیر جوړ تلیو یو سړي خبره تا ونه منله زه سید و دي نه منله الټه هغه پورې مزاق او بیا د دې سوي چې الله عذاب مرول کترشتینه موږ به وینو زه دغه ځکه لوط علیہ السلام دا دعا وکړه قال رب انصرني على القوم المفسدين الا زما مرستو کې د دې قوم په مقابله کې چې کم فاسد خلک دي الله سبحانه وتعالى په دغه ټیم کې چې کله د دعا رب العالمین نو وغوښته او هغه ته आवाज وکړ رب العالمین ته الله سبحانه وتعالى خو به خپل مرګرو دفاع کوي دغه مرستم کوي ملائکه راولېګل ملائکه لاړو درې ملائکه
او بعض سیرتونه کې دي سره دي چې دا جبرئیل علیہ السلام میکائیل اسرافیل علیہ السلام دا درېونه لړ د انسانانو په شکل کې په ابراهیم علیہ السلام پسې په ابراهیم علیہ السلام پسې کړه لاړو الله بخپل واقع بیانې ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى الله زموږ د ملائک چې ملګری وي د لاړو په ابراهیم علیہ السلام پسې زیره ویوړو قالوا سلاما چورنو ته سلام واچو قال سلام هغه په سلام واچو کینست فما لبث ان جاء بعجل حنيذ يسخي ولا اريد كوريولو كي خيوت فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم او ده ځان له واقعې د ابراهيم عليه السلام چې اشغه سرسري بیانوم تفصیلی نکو لا سونه دغه مخ ته نتلو خوراکي نکو واوجس منهم خيفه ابراهيم عليه السلام ویل چې دا څنګه انسانان دي خوراک دوی نه کې مو ته خوراک مخ ته خو قالوا لا تخف يريګه ما خبره ته ټول وکړه ان ارسلنا الى قوم لوط من لوط عليه السلام بقوم بشرا غريب وامراته قائمه فضحكت خزه ولاړ وسوک سوک ولاړ سارا هغه ولاړ هغه په خندا شو فبشرناها باسحاق نزير ورکو چې تاسو ویزوي کې اسحاق صرف دانه ومن وراء اسحاق يعقوب او د اسحاق نمد به يعقوب کې نو سه قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز زما بچی کیږي زه بډای خزم وهذا بعلي شيخا ودته وردا زما خاونه زنه بډا سړی ان هذا لشيء عجيب خبره قالوا تعجبين من امر الله او ته ویل الله خبره کې څه تعجب رحمت الله وبركاته عليكم الله رحمتونه وبرکاتونه دې پتاسو فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې ابراهيم عليه السلام دا يره ختم شو وجاءته البشرى او زيره وتم لو شو نو مخ ته بل کار شروع کوغه يجادلنا في قوم لوط الله به با شروع کو مریضی شروع کړي لوط علیہ السلام د قوم مبارک سی دی ملائکه ته تاسو سره پر راغلی دومره ډیر خو تاسو سي ناراضي چې دې سره غوي سره پر راغلی وي مو لوط علیہ السلام ان فيها لوط به لوط علیہ السلام داغه کولمه به کېده نو دې ملائکه له جواب ورکو نحنو اعلم بمن فيها من ته پته ده بس لننجينه واهله هم باغه دغه زین روباسو او دغه کولمه به روباسو الا امراته شو دغه خزینه چې هغه دغه کسانو سره شاته پاتې کی الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام مبارک یجادلنا فی قوم لوط ولي ان ابراهيم لحليم اواه منيب ابراهيم عليه السلام چې درمن انسانو ډیر دي نرم زړه ول انسانو نه نه غوښته چې एकदम دی وایي عذاب راشي بلکې دوی ته نور دعوت ومشي او مسلمان له بکر چې بزن کې د صفت پیدا کی و دې چې ابراهيم عليه السلام خبر دي چې باغو کې دغه فحاشیه خو به هم غواړي چې دوی ته نور دعوت وشوي خیر خواو دا خبره رواني نه چې کله وته دا خبره وکړه په دغه ځکه د ابراهيم عليه السلام زړه مطمئن شو چې دغه تی وباسي دا لوط عليه السلام دغه کوړمه ووزي نبي او ملائکه دوي يا ابراهيم اعرض عن هذا ابراهيم دا خبره نوري پریده بس دګ نوري خبره مکو ولي انه قد جاء امر ربك الله طرفنا امر شي چې تبا کوي به نو تبا کوي به پدې کې به ابراهيم عليه السلام خبرم نه چيري سمو چې انسان دی واتخذ الله ابراهيم خليلا الله مرګره الله د مرګري خبره دي چې نه چلیږي چې کله یو پر فیصله وشي ذکر الله بل چې سوي وقضينا الى ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الله موږ فیصله کړی و چې دوی جړلې به سحر ختمي نجي رب العالمین فیصله وکي ما يبدل القول لدي الله بزما فیصله دا نه بدلی دا خبرې ګوره من کو دا سیب دې پر نه کوم چې بار بار ګوره زبر درسونه کې دا خبره کوم بار بار کوم دا ګوره دې پر کوم چې تاسو رجلونه راځوندي شي دا فحشي چې په کوم قوم کې پیدا شي او دا ګناوه چې په کوم قوم کې پیدا شي رب العالمین ګوره تبا کوي
واقع تاسو ووري چې دا قوم الله څنګه تبا کړي. ملائکه دغه زینه پاتې ابراهيم عليه السلام ته سید موږ لاړو او ته یې سدو ملائکه ته مخ کړه. سدو ملائکه ته چې ورسېدو او دا دریوانه ملائک د خولي ځوانانو په انسانانو په شکل کې راغلي چې خولي بالکل داسې و چې رب العالمین یو امتحان فتنه او دا غواړي چې به قوم باندې حجت قائم شي چې دوی سکه سوال به سو کوو چې اسی تبا کړی دی وره په اخر کې بیا به حجت قائمه چې دوی دې صدوم علاقه ته ورسېدو نو دغه ځکه د نهر په غاړه باندې د لوط علیه السلام لور ولاړه و دغه ټولونه نه ناغه ته خبر وکړه وی لوط علیه السلام یو خو زبې وبوزما تاسو باندې ځي دا پته چې موږ قوم سره دا ښه قوم نه دی او دا خو میلمانه دي او زموږ پلار خواله راغلي به دوی ځان سره په څه طریقه باندې روان کړو د خپل پلار خبر کو وی پلار میلمانه راغلي هغه ته څوک دي چې درې لکان راغلي خولي لکان راغلي راوته لوط علیه السلام میلمانه ولیدو الله سوي ولما جاءت رسلنا لوطا او کله چې زموږ دا کسان لړو په چا بشي په لوط علیه السلام په دغه ملائکه ورسیو دغه رسولان لړو په لوط علیه السلام په سي چلو شو سي ابهم وضاق بهم ذرعا بس لوط علیه السلام بس رتنګ شو وقال هذا يوم عصيب نن خو ډیره سخته ورځ ده سړی تنګ شو چې اوس به دا قوم خبر شي او دا به کېږي څه او ما پسې میلمانه راغلي او هغو ته ویلي اولم ننهک عن العالمین موږ ته منع کړی نه یو چې چا میلمستیا به نه کړې دا لکان خیر د میلمانه کېنول او د زړه نه یو رب العالمین خبر دی چې په زړه کې دې غریب سدي ستيري په دغه ټیم کې سوچ دی چې قوم خبر نشي خو د خزه چې وا هغه د قوم مرګري وا نو هغه قوم له خبر ورکو چې زما په خاون بسې درې لکان نغلي سو خو دې لکان راغلي نګه تاسو راځي راشي چې څنګه خبر هغه ته ورسېدو رب العالمین په قران کې وایي وجاءه قومه يهرعون اليه رمندي ول ټول رامات شو ومن قبل كانوا يعملون السيئات او د دې مخکې الله وی دوی له بد کارونه کړی چې کله دوی راورسېدل لوط علیه السلام ته پته چې قوم راغی راوته بهر ته او د دوی سره خبرې شروع کړې ډیر ښکلی نصیحت په ډیر ښکلې طریقه باندې زه په اختصار سره ذکر کوم ناولي وتسوي يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ودا زنانه دي جنکی دي دسته لپاره پاکي دي دوی سره خپل شهوت پوره کړي تاسو ولي او چې د دې ملمنو په مخ کې ما شرموي نو ځکه وته دا خبره وکړه ملمنو دا خبره فاتقوا الله نويري قيدا لنا ولا تخزوني في ضيفي ملمنو په مخ کې ما شرموي دا زموږ ملمانه دي اوس راغلي ما سره ناشتي اليس منكم رجل رشيد پتہ سګو خیر سره نشته دې خبره پوښي ملمانه راغلي د دلیل په دې باندې چې الیس منکم رجل رشید نه په دوی کې خيار سره نو ولی ملک سات مخ کې د وجدا کار چې څوک دغه فطرت الټه شوی نو د خيار نه دغه زناور نم بدتر د جزاونه بدتر شوی د کې عقل د کم زین راشي لوط علیہ السلام لګي غریب دغه سره خبرې کوي دا وری را باندې کړي چې میلمانه خبرې وانه ورته دا پته چې د میلمانه سوق دي نه دې دا وسره خبرې کوي لګي ډېر کوششونه خدا غوي غزرونه خو د شي ناغول جواب صور کو جواب کو دا وسوي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ته د پته چې دې زنانو سره زمونږ نه لګي او درته فائدې ذکر کو چې کم سړی په دې مرض کې مبتلا شي ولعیاذ بالله الک د الک سره خپل شهوت پوره کینې د به د زنانو سره نه لګي او دې ډیر واقعیت مونږ ته را رسیدلې دي چې دا کسان په دې مرض کې مبتلای او خزه په نور زینو کې خپل شهوت پوره کوي دا بیم د الله یو عذابي دی په یو عذاب کې دلته بل عذاب ومي او چې جنین شهوت پوره کوي د دې بیا الک ته رغبت نه
عجیب مرض دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لري ساتي او لري دې زمونږ بچي زمونږ نسلونه ټول دې الله سبحانه وتعالی لري ساتي. لوط علیہ السلام ته وی استاد لونو سره زمون کار نشتی. لونه مطلب یې پیغمبر د پلار په ځای نو په دې امت کې چې څومره جنکی ده دغه لونه حسابي په دې کې زمون څه کار نشتی. وانک لتعلم ما نريد خدای د پدری چې موږ څه غواړو. تاسو بدبخت قوم پیغمبر ته وی خدای د پدری چې موږ څه غواړو. یعنی دوی په دې ګناهونو کې ورغلو خو په نمونو ورغلو. ذکر الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي رب العالمین څخه خوږی خبرې کوي نسوي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اے پیغمبر وشتا په جون می دي قسم د قوم نشو بالکل به ګناونو کی او قسم د پیغمبر په جون باندې وخورده نشه شي. د دې سي مرز ته تاسو ما سوي لکه سات مخکي چې پیسې ورکې چې څوک ما سره د بدکاری وکي دا مرز دی کنه. نو دوی با په دې مرز کې اخته شوی دي نشه شوی دي. دوی نه پیغمبر پیژني نه علم پیژني بلکې دسی واقعا راغلی ده چې الک د پلار د خپل زوی سره بدکاری کړی ده. سبحان الله. الله ویل عمرک انهم لفی سکرت دوی په نشه کې سره نشي دی به نه پوهیږي زما زوی دی کدامي رور دی کدامي پلار دی به په دې کار پسې ګرځي ولیاذ بالله. نو لوط علیہ السلام چې کړه دا خبره ولیده چې دا قوم خو منکیږي نه وری را بن کړی د بهر د ټول بحث روان دی ملمانه دنه نه استنه دا خبره وکړه ارمانی وکړو لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت ووس یو کس ولاړ ټول خلکو ته الله اکبر دې ته وي رب العالمین د پاره قرباني دینداری. لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت وي په دې مټو کې مې زور وي نو تاسو به زما دې ملمنو ته نږدې شئ نه. دوی مې سوي او اوي الى ركن شديد او یا د دې قبيله سره مرګري وي چې غزور وره قبيله وي نو ما سره بغو ولاړ دي ځکه هغه دا نه چې الله ته ير دي الله ته یاد د خدا کا سبب دی ظاهري. الله چې تاسو مرسته کوي خو په سبب باندې وکړي کنه به سبب جوړ کړي الله به مرسته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله دې رحم وکړي په لوط علیہ السلام باندې قد كان يأوي الى ركن شديد دا غسر خو ركن شديد هو سوق رب العالمین وکنه. دا خبره کې دي ملائکه چې کله आवाज اوریدو چې د لوط علیہ السلام خبره نه مني نو لوط علیہ السلام ته आवाज وکړو چې بس د نور مطمئن شي نو ته وی یا لوط ان رسل ربک موږ د الله طرف نه راغلي لږ یصلو الیک دوی ته هیڅ نشي ویل ته پرې دوی ته تاسو په دغه ځکه چې د خبره ختم نشوي دوی بیا هم لګي د خپل کار باندې اصرار کوي چې موږ د نورزو جبرئیل علیه السلام په دوی به بار ته راووت چې جبرئیل علیه السلام راووت نو د خپل یو وزر چې راغ کم دی دغه سو وزري شپږ سوا په دې یو وزر یې چې توکو د مخول له رواچونو د ستر ګړندې شو. الله وی ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم موږ له ستر ګورانې کړې. په دغه ټیم کې ملائکه لوط علیہ السلام ته وی چې بس وځه فاسر باهلك بقطع من الليل شپې بوزي ولا يلتفت منكم احد او پتاسو کې ګورې څوک شاته ګوري نه الا امراتك سوى استاد خزنه انه مصيبها ما اصابهم کیسه چې به قوم تر رسید دا بستري خزته مرارسي او بیا عجیب خبره ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب د دوی چې کوم نیټه راغه کوم ده سحر دې ملائکوي سحر نږدې دي په سحر پوری دی. لوط علیہ السلام ته ویزه الله په قران کې وی دي ته وی چې ومضوا حيث تؤمرون لکه دې ته یو زم خو ولو چې تاسو د کوم ځای امر کې ګلته زی د شپې لوط علیہ السلام راوته او په دې ټول علاقه کې څو کور مسلمانانو
ټول حق یو کور مسلمانانو الله سوی فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين چې څومره مؤمنان هغه ته موږ وېستو سړی ډېر زیات مؤمنان والله ته وېستو به سوی فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين یو کور الله یو کور لوط علیہ السلام هغه لونه و دې چې بسوي چې غالبا خلک خدا کار کوي نو دا په حق ها موږ چې کله چې دا مسله بیان کې ضرور قرآن او حدیث کې نو پاکستان کې ډېر خلک نه کوي او دا دوه پلانې ملک ور نه پويږي پلان نه پوي تاسو پويږي دوه کسر را پسیدلی چې دا خبرې کوي دي چې الله وي په ټول کلی کې سو کور دي یو کور دی دا یو په حق دی او دا ټول څه دي دا په باطل دی خیر دوی وروته د بیبي شاته پاتې شو او دا ساتي چې د لوط علیه السلام خزه او د نوح علیه السلام خزه د خپل قوم سره مرګرتیا کوله په عقیده کې نور ګره پیغمبر له څوک د خیانت نشي ور کوله نه الله پیغمبر له دې خزه ور کوي چې هغه سره په کټ کې خیانت وکړي پیغمبرانو ډیر اوچت مقام دی په کټ کې هغه خیانت نه کړي خو خیانت په څه کې کړي په عقیده کې خیانت کړي الله سبحانه وتعالى به مخ ته واقعي ذکر کړی دا و چې کله دوی وروته او دوی تلاړو فاخذتهم الصيحه مشرقين نور راختو دي ټینګو دوی باندې عذاب راغی او څنګه عذاب راغی فلما جاء امرنا کله چې راغی امر زمونږه عذاب زمونږه جعلنا عاليا سافلها الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ته امر وکړ جبريل عليه السلام د دوی ټول کله د زمکه نه سره وېستو راوي وېستو او د اوچت کو بره ویړو تر دې چې د دوی د کلی چې کوم سپیو هغه غپل نو هغه आवाज ملائکه په اسمان کې وورېدو هغه اسمانه پوری ورسول د هغه زینه په دوی باندې کانو باران وشو او د کلی دا غزینه په مخه راوچو الټه راوچو الله سوي جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود دې کانو باران په لوګ جره کانی پخشي او په دې کانی باندې نوم لیکل شي چې دا کانه په پلاني باندې لګي په باندې برابر تباہ وکړو بالله سبحانه وتعالى کله راوزار کو مسومه عند ربك بیا لړې راجيبه خبره کوي چې انسان دې سخ یری وما هي من الظالمين ببعيد دې عذاب د ظالمانو نه ګورې لري نه دی چې کله به دا صفات پیدا شي الله بیا امر واستې شي بیا هم د عذاب ور کولای شم بیا هم د زمکه الټه کولای شم بیا هم د زمکه خوځولای شم بیا هم د زمکه کولا وهلای شم دا خلک به دنه بوي شم الله زبده قادر خو کچا دا صفات بزن کې راوست یره پکار دي چې الله موږ له یره راکې ګوره چې د ظالمانو نه دا قسم عذاب سلری نه دی والمؤتفكه اهوا فغشاها ما غشا اغکله چې په مخه د برینه راغوزار کړو په عذاب کې د کله بالکل پټ شو ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر الله سحر غو په دې حال کې کو چې سخت عذاب پیراغله په دې ټینګ لوط علیہ السلام باندې په سحر کې چې عذاب راغ یو سو سکندہ او بیا د لوط علیہ السلام قوم لزمکی په دې مخ باندې سره وونه نه دا غوي आवाज اوري کېدو نه دا غوي شړیو چې معمولی سي आवाज یو کس پکې ژوندې دو پکې ژوندې ایس پکې هم نو هغه مزي چرچی هغه چغي چغاري هغه غټ خبري هغه پیغمبر سره دښمنیانی هغه سره لړوسه شو ختم شو الله سوي فقطع دابر القوم الذين ظلموا الله من جل ويستدار قوم كم چې ظالمانو تمام کړو بالکل والحمد لله رب العالمين او حمدنا او شکرونه چې د پاره دي د الله لپاره چې د قوم ختم کو به دي شکر او حمد واستبکاږي وامطرنا عليهم مطرا موږ به باران ورو الله فانظر نتسوګوري کنه کیف کان عاقبه المجرمين سوچ به کوي دا ټول واقعا موږ دې لپاره بیان کړل الله سوي ان في ذلك لآيات للمتوسمين په دې واقعا کې نخې دي د خیر خلکو لپاره
چې هغوی به د دې قسم کارونه ځان لري ساتي. وانها لبسبیل مقیم، اکیل الله وي هغه بني غلر پر تلل شي وي ګوري کنه الله وي. ځکه الله د قریش ته خبره کړې ده وانکم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل، تاسو به د کلی باندې سهارون تیر شوي د شپې تیر شوي، فلا تعقلون، عقل په تاسو کې نه راځي. اوس هم لاړ شي هغه کلی هلته شتي، هغه علاقه اوبه چې هلته دي، دغه علاقه چې رب العالمین په لوط علیه السلام په قوم باندې اوچته کړې و به یې راوزاره کړې و. دا یو داسې فحاشي او یو داسې وران کار دی. او د دې کار سزا څه ده؟ حدیث کې راځي، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجه او عبد الله بن عباس نو حدیث ته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، کله چې تاسو دې شي ونی سي چې د لوط علیه السلام د قوم چې کوم مرز هغه پکې، نو فقتلوا الفاعل والمفعول به، اسوک چې کوي هغه به موجنی او د چا سره چې کیږي هغه به موجنی. خدا کار دي چاره موت شروع کړي سبانه خلک به وجنو نه، دا د حکومت کار دی، دا د وخت خلیفہ کار دی، دا د قاضي کار دی، دا د غلقې د مشرانو کار دی. ځکه چې دا خو به فتنه تی جوړي، ته به بسړي باندې اسی بوتان لګي چې دې سیده مړ کې خپل دښمنی وبګي وباسي، کې دې چې دا سړی دې سینې کې دې ډېر خبري نه دای سزا ده. خدا سزا به هر سړی نور کې چې تر پاسو ته کوا، ته شروع کړن خپل کلی کې خپل علاقه کې نه. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، امام احمد بن حنبل راوړی دی، عبد الله بن عباس نو حدیث ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې لعن الله من عمل عمل قوم لوط، د الله لعنت دی په هغه قوم باندې کوم چې د لوط علیه السلام د قوم هغه کار کوي. لعن الله من عمل عمل قوم لوط، بیا په دویم پر رسول بیا وی، په دریم پر بیا وی. خبره سخته کړه. ولې سخته کړه؟ چې دا خلک د فطرت نه الټه شي. بل حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، د فائدې لپاره ذکر کومه، عبد الله بن عمر د موي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط، کله چې په قوم کې د فحاشین راوتی دي، او د فحاشین مشر د فحاشی ده چې الک د الک سره شهوت پوره کې جنې د جنې سره، حتى يعلنوا بها، او د فحاشی په دوی کې خورش او خکارش او خصپای کوي، یره پزړه کې نه حیا او شرم نه، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. الله وبګی داسې مرزونه او داسې عذابونه ورولي چې د دوی په پلار نکبه چې ترغلي منه. وشګوري ننی مرزونه نمونه تاسو ورېدلی پلانې مرز پلانې دا اوس هم پلار نکده سره پیجندونه چې دا مرز پکې. اوس کې دې چې د درس کې موږ سره سپینګری مشران نشي دوی ته پوښتنه کوي، دوی برته وي جناب دا مرزونه خو د سره ونه موږ پیجندونه چې داسې دي، دا خو سره وته رسد له سره وته د دې فحاشي د لاس. زموږ تاسو ټول ته نصيحت چې د دې قسمه فحاشین ان شاء الله تاسو د دینه پاک خلک، خو بیا هم نصيحت کو. الله په قران کې سوي یا ایه الذین آمنو آمنو، ای ایمان ولو ایمان راوړی، نو ایمان ولو ایمان راوړی به ته الله ولو ایمان راوړی، مطلب چې ایمان خډیر کوي، خې مضبوط کوي. نو ان شاء الله تاسو کې به دا مرز نه تاسو پاک خلک یو چت خلک به هم نصيحت خو به کو کنه. نو د دینه د بچ کېدو یو طریقه ده چې د رب العالمین یره دی په مخه پښړه کې. بل لار ده دومره چې همیشه د عقیده ساتي چې رب العالمین ماته ګوري زماوري ته به ګناول نه نږدې نه ورسي. درېمه ده کله چا سره دا غلط کار وکړو نو دا قرض دی، قرض دی نو څه ته نه لازم غسته کی، یا ستاسو زوینه ولیاذ بالله، یا ضرور نه، یا د نوسینه، یا خو لازم به قرض غسته کی. بیا سلورمه چې په کمزې کې داسې الکانی چې دغه ګیره وبریت نه خپل الکانی دغه سره یوازې مکه نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه، عمر بن خطاب ګره سوق دی وې زه په یو کوټه کې دنه د تکي توري وینځي سره چې تک توري او بدرنګي د سرخ کولې نه بیا وینځي وې دغه سره زه وازی نه کینم. او د سوق دی لوط عفوا عمر بن خطاب رضی الله عنه سوق دی کنه څومره دی غرب ایمان هغه زه وازی نه کینم. او نن سبا چې موږ چاته نصیحت وکړو چې نور ته دې ذکرو کې چې کور ته د ندي سي مرزه د کور کې د نه زنانې کور کې د ندي سي یره ته څه کې څه غلط ښکارم، ته د کې زدي څه ښکار، ته د کې زدي څه ښکار. عمر دا نو یې زو سره وازی نه کینم ته سوکي
تاسو کې جناسي په دې ټیم کې خاص نصيحت د قاریانو ته کم چې وړو ته قرآن پڑھاوي په کور کې یا په مدرسه کې هغه له د پکار د چې د لکانو سره د دوی سره ډېر ټیم اسی نه اړي بغیر د ضرورت نه سبق ته پڑھاو خبره ختمي اسی وسره نه کینی ولیاذ بالله دې سم ډېر واقعیت راغلي کنه دي راغلي نو خه طریقه ده چې دې قسم وړو سره ځان لري ساتي دا بس کسان چې کوم مرکز بر اوستي ځان سره کېنور د زم پلانې څه ضرورت ته یو ځان سره کېنه صحیح دا خپلي بل څوک نه سي به کېنو ځان سره بل چې د بدګماني یو لار کوله وهلوم دي په ځان باندې او زموږ معاشره خو دې درجه ته رسیدو ولې زوبله چې زوی ځان سره ګرځي باز علاقو کې نو وې دې ځان له سوق راوسته نبي چې دې ځان سره به دې ګرځي ته خسرې خو خلک بد باندې سکی بدګماني بد باندې کوي او بل زه اریان شم دیتا موږ یو کس مخکې خبر راغلی دی یو کس سره مشر سره 24 غنټې سحر ما خام به دغه سره په خو کې لکانو سحر ما خام واړه لکان دي دغه سره چې کله خبره له نصيحت نه موږ تقریبا 300 قسم باب جن نصيحت درل ما ته کسانو وی شي یو مزي جیزو نصيحت له موږ ورول سړي سره کمرې کې نه سو وران مخ بالکل وران او زه ته په الله قسم خو بالکل د لوط عليه السلام قومت راي دی دو دغه سره ځکه استم خبره ترې مو سره کولی مې ته دې ذکر وکړي چې ورو با سره ګرم شو تاسو بدګماني کړې په نو زه خو ګمان د کم زینو کوم سحر ما خام ته دوی سره ولاړی خدای څوک د پلانې څوک د پلانې خو ستاسو علاقې نه ستاسو ملکوم نه زه په تابانه خو ګمان د کم زینو کوم چې ته به باندې خو ګمان وکړه څه ضرورت ته دې تاسو سره کینی څه ضرورت ته دې تاسو سره پاسي ولی تاسو په ګاډو ګرځي ولی ته به دوی باندې خرچي کې نه ولی زموږ د دماغ څخه ختم شي دي د قیو سوچ په دماغ کې راځي او بیا دې الکانو ته زما د نصیحت ته کوم الکان چې کشران دي یا ګیرو بریتنی یو الله سبحانه وتعالى حسن ورکړي هغه ته زدا وېما چې د مشرانو سره اسی مکه نه پاسي سیوای دا مشر نه چې هغه ته پته چې هغه دیندار سره دی یا مثال کې استخپل له ستبي یقین دی اعتماد پدې خیر دی نن سبا زه ما بیان په ول کې وګورم زه خبره خصفا کوم نن سبا دا چې کوم وړول لکان دي کنه نه دوی شل ریالو تم ضرورت دی د دوی 100 روپو تم ضرورت دی د دوی 500 روپو تم ضرورت دی کنور سنه کېږي په موبایل کې هو په انټرنیټ سٹارټ شي کنه ها په 100 روپۍ باندې انټرنیټ ولګي ځان له پیکیجو کې پاکستان کې پیکیج راوته په 100 روپۍ باندې پیکیجو کې یو هفته په انټرنیټ چلولای شي کنه او د څه د پیسې نشي کور نو ته د پیسې نه راځي او یو خبيث مرزي ولاړلې 100 روپۍ شي دی ورکول دا لک لړ تباشو دا ژوند بالکل تباشو نو زه دې لکانو ته د نصيحت کوم اولنې نصيحت خدای کسانو ته کوم چې بده مرز کې مبتلا دي دویم هغه کسانو ته هغه لکانو ته چې ګورځان لري ساتي دي قسم خلکو دوی بدل ژوند تبا کی دوی به خراب کی دوی به په شرمونو او شرمای سوال به دا خبره به ته راځي چې ژوند به ټول تنګ شي بلکې داسې واقعیت به شي چې به ځان پانسي کړي ځنې پانسي کړي یمه کوروز کې پنجاب کې واقع راغلی و او ویډیوګانې د لکان نه کړي په دې ټي وي باندې ډېر چلی دا په هغه کې دنیا لکان ځان پانسي کړي ولې ځکه چې ویډیو ته جوړه کړی دا ناغله کوس لوي شوی دی واده کړی دی د بچو سره نه ستدیو ته ویډیو چلی دی به ځان وجنی نه دریم نصیحت زما مور او پلار ته دی کم چې د دې ماشومان ول الله سبحانه وتعالى ورکړي دی او چت نعمت ورکړي دی حفاظت وکړي د دې حفاظت دي چې وکړي چې ډیرو ته مپرې دی په کوم ځای کې چې صرف جرګانو شي ګالته مپرې د ماته مو چې شخص ته بدګماني کې په خلکو باندې د دې حفاظت یو طریقه ده څه ضرورت ته ماشوم ته څه ضرورت ته کشر ته جدي به ډیره کې ناشته هیڅ ضرورت ودی نشته او ته په ډیره کې د یو سړي ګارانټي والی د دوه بوالي درې بول ټول بوالي چې دا ټول چت مؤمنان دي چې داسې واقعیت به کړل چې پلار په لور باندې حمله وکړه نور به ته بچا به دې دغه کې چې نه خیر دي دا خسړې دي نو چې د مور پلار ته دا وایم چې ډیرو ته جرګانو زیته خپل واړه م پرې دی د چا سره وزي د چا سره رضی معلومات کوي د چا سره کینی پاسي دا سړي معلوماتو کا د سړي مرزي خونه دي پته کې دا مرز خونه دي مرز بګي بچي دي مانه قبل خاص کر سکول ته چې کوم بچي لګي مدرسې ته لګي نو خو پوره معلومات کوي د سکول او د مدرسې د مرګرو ځن غافل کوي ما
موږ سره په الله قسم خورم ګورې زمونږ د بچو تربیت زمونږ نه ګډوډ شو زمونږ بچي زمونږ د لاسونو ټول لاړو وته خاص کر د مسافرو د مزدورو د پیسو موږ خراب کړو ته به کروڑپتی شي لکپتی بشي خو چې زوی د حالي تاسو ته به کروڑپتی لکپتی شي خو وليعذ بالله الله دې دې سینکی خو چې ته یو کس لور وتختې د بل چا سره د سو غټل تدین خو غربت خنه لري چې سړی ته یو ټیم روټي دی نه ملایږي خو عزت خوې کړي تخپل بچو حفاظت وکړي یو طریقه د بچو د حفاظت دا چې دا موبایل انټرنیټ دا غټ انټرنیټ دا شینه مینه دوله مور کوی ګره په دې کې اوسره مرګري پیدا کی ویني نن سبا ابلوز می انټرنیټ کته نو زموږ په انټرنیټ باندې صفحات ته دعوت لپاره اګورو نه په دې کې داسې وړوړه لکان هغه چې کوم تصویران خپل ورکړي دي چې زړه د الله قسم خورم کته هغه په جنې کې پرخو کی په دې حالاتو کې د نبی چې کوم شرمخان خبيسان ناشتي او ماب کی په دې تصویر سره رابطه کوي په دې فیسبوک په دې یوټیوب په دې ټوئیټر او بل شي رابطه به سره کی سوال به دې بغاړي کې نشي څه زما پلانې مرګره بل دا چې کوړه ماشوم سامان ډیر وروړي یو ورځ سره موبایل په جیب کې پروت دی بل ورځ بوټان نیوي چولی بل دې تحقیق وکړه د سادهګان مالي دي چې سره وته وي ستاسو د دې خمرګری دی غول ورکي معلوماتو کمرګری ولې دل دا ورکي موږ له چا سره نکړو چې دا موبایل ولا ستاسو دا بوټان ولا ستاسو چې دل مرګری ورکي خو چې لیکنه د دې پلاني د زویم د دل خمرګرو سور نکو په پلاني غلسو دل ورکي تحقیقات وکړه زدانین چې ته په زوبر ډایرک بدګماني باندې کې خو تحقیقات خو وکړي کړه دوی موریده په خا وخت دي چې هغه وداسي وخو اوچت خلک اوچت انسانان زمونږ مشران زمونږ پلر نیکه کداغه واقعیت ورو دغه پاک خلک وګ د قصې نه حیا ولا خلکو په یو بل سره مینه محبت وس ګوره په خپل نږدې سړي باندې هم یقین نه کوي چې د سره زما د زوی از خیر د سره نه معلومات وکي دې سړي دینداری څنګه ده دینداری خدا د الله نه ری به خیر دی شام سړي دغه نه کوي د زما د مور پلارته نصیحت دی او بیا موږ ګوره زما مطلب دا نه دی چې بچو باندې بدګماني وکي خو یو طریقه خو جوړول غواړي کنه چې بچو حفاظت وکړي او خولي طریقه ته وخم لنډه د علماو سره کېنوا د عالم سره چې کېنو او د عالم خبرې د ووري دی او د دې عالم سره چې به تقواداري او الله ول علم ورکړي دا بچي به دغه په لار رواني چې دغه په لار دی روان شو نه دی د غلطو کارونو او غلطو خلکو نس شو هغه بچو خپل بچي په قرآني حلقاتو کې په مدرسو کې د نیکانو خلکو په مجلس کې پاږي کې کېنوي چې بدو باندې د نیکانو خلکو اثر وشي او په دې کې یو سړیتوب راشي سړیتوب دا ماشوم دې ته مپرې جنکو د حرکت چې کې د به خرابي او زه ټولې خبرې ګوره د زړه د کومینه تاسو ته کوم ګوره چې تاسو د بچو زمونږ د بچو حفاظت وشي صرف مې دغه مقصد دی چې کله الګ د جنکو په شان چلونه کول وی وا گزار ولا ورکا وی نه سره کتل سې چلې جنکو په شان چلونه کوي ټول کوګو ګرځي سې چلې تعالی ولې تر ګیره لري کې ګیره سره لري کې ګیره پرې دا ګیره چې په مخ پرې خو به دې سو خو نه راځي کې پته یې اسمره د اسمره سوک نه چیړي اسمره چې چیړي خو ځان لږه ګوري خو چې الګ ګیره پرې صفا وهلي او بینن سره چې دکان ته ورشي او ته سرخی پکړ دوی کم وې د لکانو کې جنکو او دا سرخی لګولي ا دې په لار رواني دې به څنګه بچي چې دې سرخی لګولي نکله چې تاسو کور کې دې ماشوم ولید او هغه د الکو د جنکو په شان چلونه کول او د جنکو په شان تنګ لنډي جامې جوړي وی واسي دې ټیم کې وهل د دینداری ده دې ټیم کې وهل د سری د دینداری ده ورور ته سجل ده نیغ به وشي نیغ د سړو په شان ګوري که ګډ وډ مې ولید خیر به نه دا ماشوم به دنه بس جوړیږي د دنه بس سړی جوړي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما اوچت انسان دی حجاج بن یوسف به ټوکړي ټوکړي کړو کابه سره جوړن کړو او د پلار زبیر ابن عوام الله اکبر دوه اوچت انسانان دي زبیر ابن عوام رضی الله عنه مور دومره سخت و په مکه کې اسی به وو اسی نغ نور زنانو بوتي وي مړی کې چاړه راواله کې څنګه زنانو الالک ساده دښمنی ویني زغوړم چې د شخص سره جوړ شي نه دې چې کله دې ځواني ته نه ورسې چا سره په مکه کې جنگ وشو اسی یو څه کولور کوي داغه غاخونه مات کړو
یو خلک راله مور ته شکایت کوي استاغ زوی دا چر کړ د خنداش نشو هغه ته وي موږ ته وایي چې زوی د خاندي وي د ورځ له خو ما د دې څه کو ناغه به دې سخو او به چې د سخت سړی مسلمان شي او به د پیغمبر مرګري شي عجیب انسان په اسمانه چې روان زبیر بن عوام د خپې په زمکه لګیږي دومره دنګ انسان او د دې راځوي دم بیره د پښانو اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها د به ځان سره زنګل ته بوتو چې ته لرګو سره پر بلړو د به الته پرې خدا به کور ته لاړ چې دې شي تکړش پلاری وفات شو عمر بن خطاب رضی خلافتو نو عمر بن خطاب نه دا واړی یریدو ابوبکر صدیق چې وکړه بلار روند واړو بس منډي والی تلو بس اډین نه راو عمر بن خطاب نه ټول منډي کړ نو دی ماشومانو په لارو کې لار کې لوبي کول او یو کې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ولاړ هغه دی وړو سلوبي کول امیر المؤمنین چې راغی ټول منډي کړي او منډي کې څوک راغی امیر المؤمنین راغی سیوای د دې دې په منځ کې ولاړ ابو زراغه په دې سره الله کې ویزویت ټول ویری وتنيري هغه چې امیر المؤمنین نمی ګناه کړی د چې دنه پټېګما او نه لار څنګه د جیتا د پرېدم کولا ولر ابو ستر کوخ کړالي ویلې د پلار مې رحمو کې بالکل غپلار دتلې داسې ځامن پکار دي چاغو کې دنه سړی توبي باو کې دنه دینداری په دغه ځوانه بسو کې ټول عمر له لاسونه دي سنوري کاګه وګرځي او څنګه ولندې جامع جوړ په دې ځوانه کیسه الله سبحانه وتعالى زموږ د بچو حفاظت وکړي الله دې زموږ د معاشري حفاظت وکړي او کوم